الصبح بدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ګرانو محترمینو، زموږ د دنیا دغه ارمان دی، بل ارمان په زړه کې نشته چې موږ تر ژونده پورې یو خپل ژوند ولرو. تر هغه ټیمه د دغه دیني مسایلو خدمت وکړو او د الله جل جلاله دین د نورو علماو په تابعدارۍ هغه طریقه په حقه طریقه ځان وکړو او بیا خلکو ته ورسو. دغه مو غټ ارمان دی او په دې کې بیا 22 کاله موږ مسافر د خپل په وطن کې مو تېر کړه. خپل په وطن کې مو دغه کارونه نه وه مساعد. نو اوس الله جل جلاله یو داسې رحمت را باندې وکړي چې الله پاک زموږ بچي د اسلام یوازې نه بلکې شرعي امیران یې راکړل او د شریعت پایبنده، او په دې افغانستان کې نو نن د ټولو شرعي مسایلو د وینا په زغرده په عامه ټولو خلکو ته سړی ویلی شي او په زړه کې دا نه بلکې هر هغه دی کې نه چې درته واویلېږي، بلکې هر هغه سړي ته چې په قول یې نه کوي چې مستحب پرېږدي هغه ته لا سړی ویلی شي چې ته خپل پر عمل ته جدي نظر وکړه. نو نه یې دا حکومت دا ورته وایي چې د شریعت مسله ویلې ده ته به ولې دا خو په ده کار مه لره، یوه خبره نشته. نو نن بیا بیخي دغه وخت دی چې موږ د دین مسایل یې پوره ووایو او پوره تحقیق وکړو. او بل مو دا کار دی چې په هلمند کې هغه دغه دارالافتا چې خروجي مسایل سړی وایي خارج ته هستې، دا چا پوښتنې جوابي تحریري
نو دا تر اوسه پورې په هلمند کې نه ده خلاصه شوې بلکې د افغانستان په اکثره ځایو کې نه ده خلاصه شوې نشته نو دا یوازینۍ زموږ دارالافتا ده نو د ټولو خلکو څخه دا خواهش کوو چې موږ ته کمه درجه د دعا کومک راسره وکړي چې دعاګانې وکړي چې الله جل جلاله زموږ دارالافتا کامیابه کړي او زموږ دارالافتا هغه د الله د دین د خدمت لپاره وګرځي او که زموږ نیتونه یا په مشر کې یا په کشرانو موږ کې څه نیتونه خراب کړي چې هغه هم تصحیح الله وکړي موږ ته خدای توفیق راکړي د حق خدمت انشاءالله موږ په راتلونکي کې نیت لرو چې ریډیو پیدا کړو نو بیا به انشاءالله دلته ریډیو هم وي خپرونې بیا مې دیني دا مې انشاءالله کس ورته لرو او امید هم لرو چې الله پاک بیا راکړي او دغه دارالافتا بیا وایي دا خلکو ته چې هر سړی یو هر هغه مسایل چې قضاوت ته ورغلي قاضي ته ورغلي هغه دوی خپل صورت دعویه والا او د فدایه والا لري زموږ دارالافتا د هغو دپاره نه ده زموږ دارالافتا سیاسي نظامي او د وطن د خلکو د هر چا چې شرعي مسله په کار موږ ورکوو د چا پورې تړاو نه لري چې یا خاص نظامي ده یا خاص سیاسي ده یا خاص ملکي ده بلکې هر څوک چې شرعي مسله غواړي خو هغه د قاضیانو مسایل نه دا یې بله نو دا بیا دا د موږ ته په هلمند کې الله جل جلاله دې خیر ورکړي د حاجي صاحب ته حاجي سیف الله کاکا چې هغه موږ دا ټیم دا ځای را برابر کړي وو ځای یې راکړي وو ښه ځایونه یې راکړله او تر اوسه یې خپل کومک هم راسره کړی دی نو الله پاک دې ته خیر نصیب وکړي موږ دې الله پاک د ښه خدمت توفیق ورکړي نو موږ اوس دا دارالافتا نوی ترتیب دی نن دوشنبه ده او رجب څومره ده دوشنبه ده د فروری شپږمه ده او رجب شپاړسمه ده نو دا اوس موږ نن شروع کوو نو د دې دارالافتا هغه خو زه خپله یو مشر یم دا دارالافتا زما په لاس کې ده او مسئلې هم زموږ د طرفه ځي ما خپل د ځان لپاره نایب د مولي محمد اسحاق صاحب مفتي محمد اسحاق صاحب ورزولي دي دا زما چې خوا به هلته دوم لپاره ناست دي او د دې سره دا زما متسل چې ناست دي مولي هدایت الله مفتي هدایت الله صاحب دي چې دا اوس کال نه بل کال یې زموږ سره دستاربندي کړې ده او ډېر قادر و ماهر سړی دی انشاءالله دارالافتا یوازې ده ته پالیسي دا کولی شي او بل زموږ سره هغه مولي محمد سلیم صاحب دی د هغه مولي محمد اسحاق صاحب مفتي محمد اسحاق صاحب برابر بغل ناست دی زموږ سره دا اوس کال دستاربندي کړې ده مفتي دی هم ښه قابل سړی دی هم یې کار کړی دی په ډېرو مسایلو کې او دا زما رستا بغل کې چې ناست دی دا مولي حبیب الله صاحب نومېږي دا هم زموږ سره د سږ کال نومګوټه تړلې ده د تخصص په دا دواړو نومګوټې زموږ سره په چمن کې تړلې دي نو دا هم ښه تکړه سړی دی او کار هم کولی شي او دا هم د دې دارالافتا عضو دی درې سره یو بل سړی دی چې نن یې مریض درلودی مولي نعمت الله مفتي نعمت الله صاحب دوه کاله پاتې زموږ سره دستاربندي کړې ده هغه هم په دې دارالافتا کې عضو دی یو بل چې هغه زموږ په دارالافتا کې د چمن په هغه نامداره کامیابو کې راغلی دی موږ مولي خان محمد صاحب نومېږي چې موږ زه ماما ورته وایم د مېرمندو دی نو هغه هم راځي هغه هم زموږ په دارالافتا کې کار کوي نه نه دی راغلی نو دغه دوی هر چا ته دغه خواهش لرو ټولو خلکو ته چې زموږ د دارالافتا اصول مراعات کړي موږ په هغه دغو کې رالیکلي دي خو بیا هم موږ ورته وایو زموږ د دارالافتا اصول دا دي چې قاضي ته مسله ورغلي هغه موږ نه وایو نه په هغه کار نه صورت دعوې لیکو نه د فدایې لیکو خپل مذهب خلک دی عامې مسلې هغه به دوی تحریري راوړي تحریري په سوال کې جواب داسې نه دی لکه دا د اوس موږ سره پوښتنه وکړي هله وایي ژر کوه جواب راکړه که پنځه لیکي نه کوه شپږم لیکه دی وایي هله ژر کوه مسله داسې نه کېږي چې دا مسله تسلیم کړله بیا به دی مطلق طلب نه کوي د مسلې
هغه به طلب نه کوي موږ به ماسې نمبر ځینې اخلو یا نمبر دی راستي که په واتساپ کې پوښتنه وکړه دغسې راوړل یا دی به موږ ته نمبر راکړي موږ مساله ولیکل موږ خپله درته خبر ورکړو چې دا د لیکل شوې ده نو هغه که میاشت واخیسته کې یوه نیمه واخیسته کې دوې واخیستې کې پنځه واخیستلې کې شپږ واخیستلې دی بیا دغه حق نه لري بیا نه کوي او دلته که څوک د مسلو دپاره راځي هغه دا رقم راځي چې دواړه جانبین په دې راځي چې موږ فیصله وکړو د محکمیت هم یې موږ باسو که د قضاوت په اختلاف یا خوا دی قاضي سره دی او که د محکمیت لپاره وي چې موږ راځو یو څوک د ځان لپاره محکم ټاکو او خپله مسله ورته پیشي وکړو شریع ته ور یې وغواړو نو بیا موږ هغه د محکم په لحاظ باندې د خلکو په مابین کې فیصلې کوو او دغه مسلې ځینې غواړو صورتونه ځینې غواړو په پښتو چې ته څه وایې دی څه وایې دواړه ځینې لیکو بیا موږ شرعي مسله لیکو چې ولیکل دا چې حق چې بیا ورته بیانوو چې دا ستا حق دی یا د ده حق دی نو نور مو الله پاک وساته د دعا درخواست دی نو موږ وایو چې دا موږ دا د الله پاک څخه غواړو چې موږ نیتونه سم شي او دا به د علمه ناوله دا لیکتاوي نو موږ به دا وایو چې موږ به د نور خلکو مقتدایان شو په دې کې الله به نور ته هم دا زموږ طریقه دا ورپام کړي و مفتیان به راشي دا ورپام کړي هغه به هم دا لیکتاوي خلاص کړي نو بیا به د دین هغه خدمت تېر شي خلکو ته د خلکو ورته پام شي ورته فکر وشي نو الله موږ ته دعاګانې وکړي چې زموږ نیتونه راسم کړي او موږ ته توفیق راکړي او زموږ دا لیکتا چې موږ شروع کړو چې بیا نو الله پاک نه وتلي دا لیکتا یو داسې شی ده په چمن کې ما دا لیکتا په دې مدرسه کې جوړوله نو دا خلک دا لیکتا سره ناعادته وو خو هغه چې ما جوړوله حاجي صاحب ته مې وویل هغه د حاجي عبدالکریم جان اکا د چمن یو ډېر ښه سړی نو ما ورته وویل ما دا لیکتا داسې شی نه ده حاجي صاحب چې نن شروع شي بیا بنده شي دا لیکتا چې شروع شي باره به نو بیا روانه وي تر قیامت هغه داسې نه ده چې بیا دا وشي نو دا وینې ستا په پام کې داسې نه ده لکه دوره چې دا د تېره څو سر کړی بیا هغه سره په مدرسه کې دوره دې نه وي دا داسې شی نه ده نو ده راته وویل چې بس زه ورته ولاړ یم نو هغه ته دې الله پاک خیر کثیر ورکړي پر دا اوس هم دا لیکتا زموږ په لاس کې ده او هغه رقم تر هغه زیات شوی دی تر هغه کم شوی نه دی مریض دی الله پاک دې شفای کامله ورکړي نو دا هم دا لیکتا ده چې خدای ته خواستونه وکړي چې بیا ونه تړل شي بیا پاته نه شي بیا یو عذر پېښ نه شي د ټولو شیانو څخه موږ الله پاک وساتي الله پاک مو خلاص کړي بس خاص و دې دا لیکتا ته متوجه شو خاص و دې دین ته نور نو بس د دعا درخواست دی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته تاسو به نور څه نه وایاست صلى الله تعالى على رسوله